سلامونه تاسو ګورئ هم پښتون خبرونه او زم کومل شبیر زم شاه سلیم جان وړاندې کوو د ټول ناول د نن ورځې مهم خبرونه. सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। मैं अपने फ़राइज़ मनसबी ईमानदारी हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम बहबूदी और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। د قومي اسمبلی منتخب غړو حلف پورته کړی. د اجلاس دوران د اپوزیشن سخت نارهبازي غونډه یو غنټه لملیټ سره شروع شوې وه. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، نامزد وزیر اعظم شہباز شریف، د پیپلز پارټي چیئرمین بلاول بھٹو زرداری او آصف علي زرداری هم حلف پورته کړی دی. د ملک نوې وزیر اعظم به څوک وي؟ وزیر اعظم انتخاب بعد د اتوار په ورځ کیږي. د وزیر اعظم لپاره به د کاغذات نامزدګۍ په 2 مارچ جمع کیږي. د وزیر اعظم لپاره به د کاغذونو کتنه په 2 مارچ 3 بجو پورې کولی شي. د خیبر پختونخوا اسمبلی کې نن د سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب. د سنی اتحاد امیدوار بابر سلیم سواتی سپیکر منتخب. بابر سلیم یو کم نوی ووټونه اغستو کې کامیاب. جمعیت علماء اسلام فے د سپیکر اور ڈپٹی سپیکر د عمل نہ بائیکاٹ کرے. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی انتخاب لپاره علي امین ګنډاپور آزاد حیثیت سره کاغذونه جمع کړل. د مسلم لیگ نون هشام انعام الله هم د وزارت اعلی لپاره خپل کاغذونه جمع کړي. د وزیر اعلی انتخاب به سبا ترسره کیږي. جے یو آئی فے مشر مولانا فضل الرحمان لخوا یو ځل بیا د آزادی مارچ اعلان. دا اسمبلی نه بلکې بل صدی د صدر د انتخاب برخه به نه جوړیږو. د جے یو آئی فے مشر مولانا فضل الرحمان وینا وای مونږ به ایوان کې د ولس نمائندګي کوو. ریټرننګ افسر د قومي اسمبلی حلقه NA 15 لپاره فارم 9 جاری کړي. د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ته د PTI امیدوار گشت آصف خان ماتې ورکړي. گشت آصف خان 1,15,259 سوچونه ترلاسه کړي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وای د PTI لخوا IMF ته خط لیکل د ملک د دشمنۍ مترادف خبره ده. یو سیاسي ګوند هم داسې خط نشي لیکلی. آیا دا ملک دشمنی نه ده؟ IMF ته په خط لیکلو به PTI ته سیاسي قیمت ادا کول وي. IMF ته خط لیکل یو غیر ذمہوارانه ګام دی. د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ لخوا بیان جاری. وای امید دی چې د 6 ارب ډالرو لپاره به IMF سره خبرې ترسره کړو. د نوخار قاضي میډیکل کمپلیکس کې د غیر قانوني ګمارنې او کرپشن په تور د یو شمېر افسرانو، ډاکټرانو او عملې خلاف مقدمه درج. دا مقدمه په کال 2013 کې د غیر قانوني ترکو او کارونو لپاره درج شوې وه. د کرپشن ضد پولیسو په نوخار کې د قاضي میډیکل کمپلیکس چاپه وهلې. د چاپې په مهال د قاضي میډیکل کمپلیکس څو کارکوونکي نیولې شوي. شمالي وزیرستان کې د سکیورټي فورسز کاروایی دوران شپږ ترهګر ووژل شول.
सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुफिया इतला ऑपरेशन तरसरा करो द डजो पर तबादला की यो सिपाही जोबल द ISPR वैना वाई द त्रागर कब्जे ना वसला और गोला बारूद बरामद د पाकिस्तान नवी हुकूमत लबा पसमदस्ती तोगा मुआशी सूरत हाल उता तरजीह वरकोल पकारवी पाकिस्तान दे मुआशी इस्तेहकाम लपारा IMF सरकार जारी साथी द अमरीकी खारजा महकमे तर्जुमान मैथ्यू मिलर वेना गजा द इसराइलू पर ब्रिजों के द फलस्तीनियानों शहीदान शमेरा देश जरो तो रसदा इसराइली फौज पर नसीरत खान यूनस अलबरीज कैंपुनो बमबारी खड़ी 13 घंटों के नूर योसल व फलस्तीनियान शहीदान देर पकी माशुमान और जनानदी द गैर मुल्की मीडिया बैना हवा में खेल गए गैब में खेल गए Yeah, gone through. There's nobody in the deep. That is struck. It's gone a long way off. And it'll have the legs too to go all the way for 6. Helped on its way. Islamabad United. An emphatic win here in Karachi. And the dominance. द पाकिस्तान सुपर लीग नहम सीजन की इस्लामाबाद यूनाइटेड कराची किंग्स ता आसाने सरापो वो विकेटों माथे और कड़े हदफ इस्लामाबाद यूनाइटेड पर 19 ओवर के ददरे लोबाड़ों पर जयान पूरा कड़े इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 मैचों न गटली और 3 बेलली आओ मौसम पाकला वेले कीगी चिरातुन की सलीरिश्तु घंटों दौरान नमल ज्यादा रसीमों के बाद मौसम यख औचवी बरने इलाकों के द सख्त यख गुर्जदो इम्कान मौसमियातो महकमवाई नन कम दर्जा हरारत द कश्मीर पर लेह सीमा के मनफी 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड प्रेशर نو مهم خبرونه وخت شوی د وړې شان دمه لنډې دمه نه پس رازو نو تاسو سره شریکو تفصیلی خبرونه هم پښتون سره اوسئ बुलेटिन के वारी बिहार कले उस शामिल तफसीली खबरना द कामी असम्बली नवी मुंतखब शवी गड़ो द गड़ीतोब सोगंद पोर्ता करे दे द कामी असम्बली स्पीकर राजा परवेज अशरफ द जियारत पौरज नवे मेंबरान सखा हल्फ वाखिस्त हल्फ सरा द पाकिस्तान शपाड़समा कामी असम्बली जोड़ शवी द असम्बली लुमड़ई गुंडा ठाकिल शवी वक्त सखा यवा गिनठवरस्तु शुरू शुआ हल्फ अखिस्तुन को मुहिम शख्सियातों के पख्वाने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पख्वाने सदर आसिफ अली जरदारी द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बैरिस्टर गोहर अली खान और मौलाना फजल रहमान हम शामिल द तहरीक इंसाफ गढ़ो चे सुन्नी इत्तेहाद तहरीक के शामिल शविरी दबानी चेयरमैन पाक के नारी वहाले जनी मेंबरानो द तहरीक इंसाफ दबानी चेयरमैन तस्वीर हम कामी असम्बली हाल तरावड़ी हो द तहरीक इंसाफ उमर अयूब द खबर कोशिश कवलो वाले स्पीकर वेल अवल द गड़ी थूब लपारा पर रजिस्टर दस्तखत जरूरी थे द हल्फ रस्तो ठोलो गढ़ो पर रजिस्टर दस्तखतु नौकड़ल सदके दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। मैं अपने फराइज मनसबी ईमानदारी हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम बहबूदी और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए।
खैबर पुख्तनख्वा असम्बली के द सुन्नी इत्तेहाद कौंसल नामजद उम्मीदवार बाबर सलीम स्वाति स्पीकर मुंतखब शवे दे। बाबर सलीम नह अथिया और द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इरफानुल्लाह खान वल्ला सूचना खस्ती जमीयत उलमा इस्लाम फे इंतखाबातों के बरखा न दागस्ती द डिप्टी स्पीकर लपारा द सुन्नी इत्तेहाद कौंसल सुरैया बीबी और हिज़्ब इख्तिलाफ अरबाब वसीम उम्मीदवारान सुरैया बीबी व अत्या और अरबाब वसीम नूर ल सूचना तरला सकल द डिप्टी स्पीकर पे इंतखाब के द अपोजिशन उम्मीदवार दुआ ज़्यादा सूचना तरला सकड़ी थी। द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब्दुल खालिक असगजई बगैर द मुकाबले द बलूचिस्तान असम्बली स्पीकर मुंतखब शवे द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गजाला गुला हम बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मुंतखब शा सेक्रेटरी बलूचिस्तान असम्बली ताहिर शाम द द्वाड़ो द बिला मुकाबला इंतखाब ऐलान उकड़ो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत जोड़ो लपारा इत्तेफाक करे। द खैबर पुख्तनख्वा असम्बली द कायदे ऐवान इंतखाब बा सबा की द असम्बली द मुशर्रे लपारा दो अरकानो खपल कागज़ुना जमा कड़ी द सुन्नी इत्तेहाद लखवा द अली अमीन गंडापुर कागज़ुना द वज़ीर आला लपारा जमा कड़ी शवी दी हमदगा रंगा द अपोजिशन ल तरफा इबादुल्ला खान द अली अमीन प मुकाबला की प मैदान के दे द्वाण उम्मीदवारानो खपल कागज़ुना द खैबर पुख्तनख्वा असम्बली द सेक्रेटरी किफ़ायतुल्लाह सरा जमा कड़ी सबाबा द असम्बली द स्तर मशर इंतखाब तरसर रखीगी। इलेक्शन कमीशन वाई द सदर इंतखाब लपाराबाद द जुमे पौरस शेड्यूल ऐलान करी कमीशन द ज़ियारत पोरज़ोएल द आइन तरमखा कागजात नामजदगी जमा कौल लपारा बा यवरस मुकर्रर करी दी प्रोग्राम तरमखा उम्मीदवारान बा द मार्च पर 2 नेटा तर 12 बजो द नामजदगी कागजुना जमावलेशी उम्मीदवारान कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट इस्लामाबाद और सूबाई इलेक्शन कमिश्नरान सखा तरला सकवलेशी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियानो आसिफ अली जरदारी पल उम्मीदवार नामजद करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तरदी वक्त पल उम्मीदवार न दे ऐलान करे। द तहरीक इंसाफ चेयरमैन गोहर खान वाई कुमो कसानो चे द नूरो सीटूनो गलाकड़ी अगवी द पार्लियामान सखा बाहर पातिशी बैरिस्टर गोहर उवेल खबरियालानु ता पार्लियामेंट तदी हागा खलक राशि ची खल्क वर्ता वोट वर करे दे पदी मौका द तहरीक इंसाफ सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब उवेल द पार्टी बानी चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी बगैर मौजूदगी खफदी उमर अयूब उवेल मुंह खल्क सरा वादा करेदा ची खपल कैदियान बा आजाद को इंशाल्लाह ताला भाई आपके साथ वे करेंगे इंशाल्लाह। हमारा मुद्दा तो यही है कि ईमान के अंदर ये मुक़द्दस जगह होती है जमहूरियत में और इसमें सिर्फ उन लोगों के बैठने का हक है जो अक़वाम के हकीकी नुमाइंदे होते हैं। जिसके पास पब्लिक मैंडेट नहीं है, जिसने पब्लिक ट्रस्ट अर्न नहीं किया, उसका इस ईवान में बैठने का कोई हक नहीं। बतौर अपोजिशन हम देखो जब तक हमारा मैंडेट हमें नहीं मिलता इमरान साहब को बाहर लाना, मुशर्रफ बीबी को और शाह महमूद कुरैशी साहब को और चौधरी परवेज इलाही साहब को, हमारी खवातीन मेंबर्स को, हमारे मर्द हजरात को, वर्कर्स को, सारों को बाहर हम लोग जाएंगे। ये सबसे पहला टारगेट द दिफाई चारो पखवानी वजीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ वाई फौज अवाइसियाई पखवानी मशरान बा हुकूमत सरा प मुश्तरकत होगा कानून साजी कोला ख्वाजा आसिफ खबर ऐलान तोल हुकूमती मशरान बा खबर लपारा दाएसाए दफ्तर तवर्तल हगजिया तकड़ा जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद द माली बदुनवानो नज़र सातुन की नड़ीवाली इदारे यानी FATF कानून साजी मशवरों के हम मौजूद देवाई अग माहौल की चिक में खराबे पैदाशी हुए उससे हम बर्दाश्त कौलता मजबूर हूँ द मुस्लिम लीग नून दे मशरोल सदर ममलिकत द आइन खिलाफ वर्जी खड़ी दा और द गद्दारे कानून पर बुनियाद पर मुकदमा चवल पकार दी ख्वाजा आसिफ द मई नह में तशद्दुद पेखों के लास लरुन को द एहतसाब कवल गुख्तना हम रापोर तकड़ा मौलाना फजल रहमान वाई जमीयत उलमा इस्लाम बाद द स्पीकर वज़ीर आज़म और सदर पर इंतखाब के बरखा नाखली और मुंगबा पा अपोजिशन के नास्तूता तरजीह वर्कू इस्लामाबाद की मीडिया सरा पर खबरों के मौलाना फजल रहमान वेल चे इंशाल्लाह द उलस नुमाइंदगी बकऊ और योजल ब्याबा आज़ादी मार्च कऊ द नवाज शरीफ सरा द मुलाकात पड़ा द पुख्तने पर जवाब के द JUI फे मशर वेल
تر اوسه د نواز شریف سره نه دي لیدلې. وفد د شپې راغلی چې پکې د مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، بلوچستان عوامي پارټي او آئی جی پی نمائندگان شامل وو او ورسره یې خبرې اترې شوې دي. فضل الرحمان ویل JUI با په دغه پارلیمنت کې برخه نه اخلي چې نتیجه د خلکو په لاس کې نه وي. په دې ایوان کې زموږ حق نشته چې په هیڅ کاروایی کې برخه واخلو. पॉलिसी ये है कि हम वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे अपोजिशन में। जी हमारा JUI हिस्सा नहीं लेगी जी इस पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट का नतीजा जो है वो अवाम के हाथ में ना हो और एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में हो, उस ऐवान में हमें कोई हक नहीं है कि हम कोई दूसरी कार्रवाई में हिस्सा लें। हम इस ऐवान को अवाम का नुमाइंदा कम और एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा ज़्यादा। د پاکستان پیپلز پارټي یوسف رضا ګیلانی او د جمعیت علماء اسلام عبدالغفور حیدری سینټ سیټونو څخه استعفا ورکړې ده. دواړو د زیارت په ورځ د قومي اسمبلۍ رکنیت حلف واخیسته. ښاغلي ګیلانی او ښاغلي حیدری د سینټ چیئرمین صادق سنجرانی ته استعفاګانې پیش کړې. د مسلم لیگ نون بیگم نوزت صادق هم سینټ څخه استعفا ورکړه. هغه به قومي اسمبلۍ کې د ښځو په مخصوص سیټ حلف واخلي. د سینټ چیئرمین د درې واړو استعفاګانې منظور کړې. وړاندې ویل شوي وو کېدای شي یوسف رضا ګیلانی د سینټ چیئرمین لپاره د پیپلز پارټي امیدوار وي. خبر شامل و نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکر د پاکستان تحریک انصاف له لورې نړیوالې مالیاتي ادارې یعنی IMF ته په خط لیکلو سخت تنقید کړی دی او ویلي دي چې په دې به هغوی ته سیاسي قیمت ادا کول وي. نگران وزیر اعظم ویل چې IMF ته خط لیکل یو غیر ذمہوارانه ګام دی. د ویل امید دی چې د $6 لپاره به IMF سره خبرې ترسره شي. انوار الحق کاکړ ویل چې د بې درکه کسانو شمیره غلطه ښودلی شي. په ګڼ شمیر کې خلک په افغان کیمپونو کې میشته دي. پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د تحریک انصاف ګوند د بانی او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان له لورې نړیوالې مالیاتي ادارې ته په خط لیکلو سخت ټکونه وکړل. نواز شریف ویلي دي چې IMF ته خط لیکل د ملک دښمنۍ مترادف خبره ده. د یو پوښتنې په جواب کې هغه ویل چې داسې خط لیکلی شي دا د هغوی د سلوک دی. نواز شریف ویل د یو سیاسي ګوند هم داسې خط نشي لیکلی. آیا دا ملک سره دښمني نه ده؟ په هم پښتون نور خبرونه د دې وړې شان د مینه پس. خبر شامل و ریټرننګ افسر د قومي اسمبلۍ حلقه NA 15 لپاره فارم 9 جاری کړی دی چې پکې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ته د PTI امیدوار گشتاسب خان ماته ورکړی دی. د ریټرننګ افسران لمخې گشتاسب خان 1,15,259 سوچونه ترلاسه کړل او نواز شریف 8,414 سوچونو سره په دویم نمبر راغلو. یاد دی وی چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د قومي اسمبلۍ حلقه NA 15 مانسري انتخابي نتیجې چیلنج کړي وي. ولې د انتخابي عذردارۍ مقدمه کې د هغه درخواست هم مسترد کړی شوی چې پکې هغه په حلقه کې د بیا انتخاباتو غوښتنه کړې وه. د قومي اسمبلۍ سپیکر لپاره نومولی شوي امیدوار سردار ایاز صادق ویلي دي چې MQM پاکستان وزیر اعظم سپیکر او ډیپټي سپیکر لپاره د ووټ ورکولو باور راکړی. د زیارت په ورځ د حکومتي اتحادي ګوندونو پلاوي د MQM پاکستان پلاوي سره ملاقات کړی. په ملاقات کوونکو کې سردار ایاز صادق، علیم خان، صادق سنجرانی، یوسف رضا ګیلانی، خورشید شاه، خالد مکسی شامل وو. د ملاقات نه وروسته سردار ایاز صادق ویل حکومتي اتحادیانو د MQM د پاکستان مشرانو سره ملاقات کړی. MQM پاکستان وزیر اعظم سپیکر او دویم سپیکر ته د ووټ ورکولو باور راکړی او په یو ځای د کار کولو د خوښۍ څرګنده کړې ده. د ویل صدر او د سینټ چیئرمین ووټونو لپاره به یو ځل بیا MQM سره کښینو. مقامي حکومتونو ته اختیارات ورکولو په اړه د خیبر پښتونخوا لوکل کونسل اسوسییشن ایکشن کمیټې د مارچ په 9 نیټه ټاون هایټس اولډ باړه روډ یونیورسيټي ټاون پیښور کې یوه غونډه رابللې ده. د مردان سیټي میر حمایت الله معیار خپل پیغام کې ویلي چې خیبر پښتونخوا کې مقامي حکومتونو سره ناروا سلوک کیږي.
هغوی نه اختیارات هم اخیستې شوي او فنډونه ورته هم نه جاري کیږي. نو په دې لړ کې غونډه راوبللې شوه. غونډه کې به د راتلونکي پلان په اړه غور کولی شي. اجلاس کې به صوبایي حکومت سره خبرې اترې د مرستې لپاره وفاقي حکومت سره رابطې په شمول عدالتي انصاف او د نړیوال مالیاتي او ډونرز ایجنسیانو سره د رابطې په تجویزونو هم خبرې اترې وشي. د نوخار قاضي میډیکل کمپلیکس کې د غیر قانوني ګمارنې او کرپشن په تور د یو شمېر افسرانو، ډاکټرانو او عملې خلاف مقدمه درج کړې شوې ده. دا مقدمه په کال 2013 کې د غیر قانوني ترقو او کارونو لپاره درج شوې ده. د کرپشن ضد پولیسو په نوخار کې د قاضي میډیکل کمپلیکس باندې چاپه وهلي. چاپې په مهال د قاضي میډیکل کمپلیکس څو کارکونکي هم گرفتار کړی شول. په نیول شوو کسانو کې په مهمو څوکو ناست افسران او ډاکټران شامل دي. د انټي کرپشن پولیسو په وینا په کال 2013 کې د نوخار قاضي میډیکل کمپلیکس کې د غیر قانوني ترقو او کارونو په تور د ګڼو افسرانو، ډاکټرانو او کارکونکو پر ضد مقدمات درج شوي وه. په نیول شوو کسانو کې د قاضي کمپلیکس غړي او ډاکټران شامل دي او تورن کسان نیولو نه پس انټي کرپشن پولیسو تھانې ته سپارلي شوي. د قاضي میډیکل کمپلیکس په کرپشن کې د ککړو ډاکټرانو او بورډ د غړو پر ضد پلټنې روان دي او له نیول شوو تورنو څخه د مهمو انکشافاتو تمه کیږي. په پېښور پوهنتون کې د ټرانس پېښور لخوا د ګرین شټل سروس باقاعده افتتاحي دستوره ترسره شوه. په منصوبه کې به په مجموعي توګه 50 هایبریډ الیکټریک ګاډي چلیږي. په لومړۍ مرحله کې د 15 هایبریډ ګاډو نه د منصوبې آغاز شوی دی. د ترجمان ټرانس پېښور د وینا تر مخه شټل سروس به د پوهنتون د مین ګیټ نه تر فاس ډپارټمنټ پورې چلیږي او دویم روټ د اسلامیه کالج ګیټ نه تر افسر کالونی پورې دی. افغانستان کې د جګړې ختمولو او خارجي فوجیانو انخلا لپاره د دوحې د معاهدې 4 کاله نن پوره شوي. امریکي او طالبانو د اوږدو مذاکراتو وروسته 2020 کال د فروری په 29مه دا معاهده لاسلیک کړې وه. په معاهدې امریکایي استازي زلمي خلیلزاد او د طالبانو د دفتر مشر عبدالغني برادر دستخطونه کړي. اوس پوښتنه دا ده چې دا معاهده نافذه شوي او کنه. دا پوښتنه د خپل همکار طاهر خان نه کوو. جی طاهر صاحب ډیره مننه تاسو د وخت راکولو. اوس راته دا وایي چې ستاسو څه خیال دی چې د دوحې معاهده نافذه شوې ده او کنه؟ ګوره د دوحې د معاهدې یا د هوکړې د عملي کولو په اړه باندې جلا جلا نظرونه دي. لکه د طالبانو اسلامي امارت مرکزي ویان تېره ورځ خبرې کولې ذبیح الله مجاهد نو هغه په امریکا باندې دا تور ولګو چې د دغه معاهدې ډېر زیات هغوی سرغړونه یا خلاف ورزي کړې وه او دغه رنګ امریکا هم په وار وار باندې طالبان بیا تورن کړي دي چې هغوی د دوحې د معاهدې په ځینې شیانو باندې عمل نه دی کړی. خو که وګورو نو معاهده ګوره ما سره معاهده ده په دې کې 4 بنیادي نقطې وي. یو خو ضمانت چې د افغانستان خاوره به د امریکا او د غیر اتحادیانو پر ضد باندې نه استعمالېږي. دویم دا چې ټول خارجي فوجیان به د افغانستان څخه ووځي سره دې چې هغه کم یو وخت ټاکل شو د هغې نه څو میاشتې پس ووتل لیکن بهرحال دغه عملي شو. بیا دریم چې کوم وو هغه یو لکه بین الافغاني مذاکرات شروع کول وو. شروع خو شو لیکن هغه کامیاب نشول ځکه چې هغې سره بیا 4مه نقطه یو اوربن هم جامع اوربن پایدار اوربن او بیا د نوې حکومت په جوړولو باندې خبرې هم وي. نو بین الافغاني مذاکرات خو لیکن هغه وخت کې به طالبانو هغه وخت د افغان حکومت په هغې باندې تور لګو چې هغې سنجیده نه دي او بل هلته بیا اوربن هم نه وي شوی جنګ هم روانو نو بهرحال بیا طالبانو افغانستان کنټرول کړو نو دغه یو مشکل پکې وو. طاهر صاحب لکه څنګه چې تاسو وایئ چې دا مکمل نه د عملي شوی نو ذمہوار به څوک وي؟ ګوره هغه وخت خو خبرې مذاکرات د طالبانو وو او د امریکا وو لیکن کله چې معاهده په 29 د فبروري په 2020 کال کې په دوحه کې لاسلیک شوه نو هم په هغه ورځ د هغه وخت د امریکای د دفاع وزیر او دغه رنګ د نیټو د هغې چې کوم سیکرټري جنرال وو هغوی کابل ته سفر کړو او هغوی هلته افغان حکومت سره په ګډه باندې یو اعلامیه خپره کړې وه چې په هغه اعلامیه کې هغوی د هغه وخت د افغانستان د حکومت د هغې ملاتړ او حمایت اعلان کړی. نو د معاهدې کې ما څنګه چې مخکې ووې کوم پکې د راتلونکي حکومت په اړه باندې خبرې وې
نو هغه وخت کې چې مذاکراتي ټیم د حکومت وو هغه ګیلمن وو چې طالبان هغه رنګي بین الافغاني مذاکرات کې سنجیده لري طالبان او باغیوان تور لګو خو بل جنگ روانو هغه کې د اوربن خبره وا چې اوربن به هم په دغه بین الافغاني مذاکراتو په ایجنډا باندې مهم ټکی وي یو د راتلونکي حکومت په اړه باندې خبره هغه دواړه کارونه ونه شو نو دغه اوس بیا چې ونه شو نو یو بل باندې بیا تورونه چې د ذمہوار دی کابل هغه وخت حکومت ذمہوار دی طالبان ذمہوار دي خو جنگ روانو طالبان ورو ځمکې نیولې اول ولسوالۍ ضلع بیا پسې صوبې او بیا په 15 اگست 2020 کال کې هغوی کابل ته داخل شول. تاسو څنګه چې تاسو چې د معاهده کې یو دا خبره هم وایي چې د افغانستان ځمکه به د بل هیواد پر ضد نه استعمالېږي نو پاکستان هم بار چې د دې معاهدې عملي کولو غوښتنه راپورته کوي غواړم چې کتونکو لپاره په دې لږ رڼا واچوي. او دا خبر درسته د پاکستان لخوا کله نه کله دوه د معاهدې کې موادې هغه وخت کې د طالبانو لخوا شوی کله نه کله ځکه دی یادونه کوي چې پاکستان کې چې کوم د بې امنیتي ده یا حمله زیاتې شوې دي نو هغه د پاکستان اکثر مشران دا خبره کوي چې هغه د طالبانو اسلامي امارت جوړېدو وروسته بیا دلته لکه نگران وزیر اعظم ویلي چې 50% اضافه شوی په حملو کې او دغه رنګ د اضافه خبره ټوله کې دا ځکه چې پاکستان دا وایي پاکستاني طالبان په افغانستان کې دي د طالبانو اسلامي امارت د پاکستان دغه خبره نه مني او څنګه چې دوه معاهده طالبان دا خبره کوي چې دوه معاهده خو امریکا او د طالبانو د اسلامي امارت ترمنځ شوی و نو دا خبره خو درسته چې دغه ترمنځ شوی و لیکن په هغه کې خو عادي ځنه چې وینو هغه امریکا او اتحادیان یې شوی دي لیکن دا غیر معنا خو به نور هوادونه هم وي او بیا ګاونډیانو بهرحال د پاکستان دغه چې د افغانستان خوره پاکستان دا وایي چې د هغې د وسلوالو د مخالفینو لخوا یا ټي ټي پي لخوا استعمالېږي طالبان خو نه مني او مذاکرات هم شو مذاکرات بیا هغې نتیجې ورنه کړې نو طالبان نه منل د پاکستان بار دا ویل چې وسلوال مخالفین ټي ټي پي هلته دي په نظر کې یو ټکر شته او راپورټونه چې اکثر د ملګرو ملتونو راځي نو په هغې کې د ټي ټي پي خبره کوي ټي ټي پي خپل هم نه مني چې هغې له کال ته د هغې دلته خو بهرحال د نظر یو ټکر موجود دی. ډیره مننه طاهر صاحب. بلیټن مخ په وړاندې بوزو خبر شاملو غزه کې د کډوالو په کیمپونو د اسرائیل په بریدونو کې د فلسطین دیش نور وګړي شهیدان شوي دي. الجزیره لمخې غزا کې په نصیرات بوریج او د خان یونس کډوالو کیمپونو باندې د اسرائیل په بریدونو کې فلسطینیانو دیش نور وګړي شهیدان شوي دي. د زیارت په شپه منځني غزا کې نصیرات او په بوریج کیمپونو د اسرائیلي فضایي بریدونو کې 25 کسان شهیدان شول. په دې بریدونو کې ژوبل شوي د دیر البلال اقصا شهدا روغتون ته رسول شوي کومو کې چې زیاتره میرمنې او ماشومان شامل دي. اسرائیل د بریدونو نه ښکار شوي کډوالو کیمپونو کې نور ګڼ کسان د ملبې لاندې هم ګیر شوي دي. د اسرائیلي فوج د غزا جنوبي ښار خان یونس کې د شپې په وخت بریدونه وکړل. غزا یورپي روغتون ته د اسرائیلي بریدونو په نتیجه کې 15 مړي ترلاسه شوي. او انسان په هوا کې الوت او په هوا کې د الوتلو او له خنډونو څخه د بچ کولو په زړه پورې سیالۍ د نړۍ لومړی جیټ سوټ ریس په دوبۍ کې شروع شو. 8 پایلټان د جیټ سوټونو په اغوستو د دوبۍ په ساحل د خپلو مهارتونو مظاهرې کړي. اوس شاملو د لوبو حال او د لوبو په حال کې ټول ناول خبره کوو د کرکټ. د پاکستان سپر لیګ 9م سیزن کې اسلام آباد یونایټډ کراچي کنگز ته اسانۍ سره په 2 وکټو ماتې ورکړه. کراچي کنگ لومړی بیټنګ کې په ټاکلې شوي 10 اوورونو کې د 15 لوبغاړو په زیان 115 رن جوړ کړي. د هدف اسلام آباد یونایټډ په 19 اوور کې د 3 لوبغاړو په زیان په اسانۍ ترلاسه کړ. اسلام آباد یونایټډ تر دې دمه په دغه ټورنمنټ کې 15 لوبې کړي چې 2 ګټلي او 3 بېللي. بلخوا کراچي کنگز تر دې دمه 4 میچونه لوبولي چې پکې 2 ګټلي او 2 بېللي. بلیټن په آخر کې د موسم حال. د موسمیاتو محکمه وايي راتلونکي 40 غنټو دوران بلوچستان، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، پنجاب، سندھ، کشمیر او ګلګت بلتستان کې د تیزو هواګانو سره د باران او په غرونو د واورې ورېدو امکان دی.
تیر شوه روز دوران هم په زیاتره سیمو کې موسم یخ او وچ پاتې شوی د محکمه موسمیات تر مخه نن کم نه کم درجه حرارت د کشمیر سیمې کې منفي 8 د خیبر پختونخوا سیمې کالام کې منفي 6 او د ګلګت بلتستان سیمې استور کې منفي 3 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شو. د موسم حال سره بولټن پای ته رسي. نور خبرونه اپډیټس لپاره زموږ سوشل میډیا پاڼې کتل مه هېروئ. د الله په امان.